السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید کوم ټول به روغ جوړ یئ. دې ویډیو کې به مونږ وایو چې I think په ځای مونږه نور کمې جملې استعمالولی شو. اکثره مونږ نه خلک د نظریې پوښتنه وکړي چې ماته نظریې راکړه. نو مونږ وایو زما په خیال ته داسې وکړه، زما په نظر ته داسې وکړه. یعنی I think ډېر کامن جمله چې ده عام هغه I think ته داسې وکړه. د دې په ځای باندې مونږ نورې کمې جملې استعمالولی شو. In my opinion زما په نظر داسې وکړه یا دا مه کوه. It seems to me ماته داسې ښکاري یا ماته داسې لګي، ماته داسې ښکاري چې دا کار به صحیح وي. If you ask me که زما نه پوښتنه کړي، یعنی که ما نه پوښتنه کې نو لاړ شه یا مزه. The way I see زه چې ګورم دا کار ښه دی. یعنی دا مونږ ته I think مونږه هر جمله کې I think نشو استعمالولی. تاسو کولی شئ د جملې استعمال کړئ. I feel that زه چې سوچ کوم. I feel that I think په ځای دا استعمالولی شو. I feel that زه چې سوچ کوم نو دا کار ښه دی. As far as I know څومره چې زه پوهیږم. ته خپله نظریه ورکړې نو ته دا ټولې جملې ورته استعمالولی شي یا ته کولی شي دې کې یو پک کړي او I think په ځای ورته استعمال کړي. دا لږ مور پروفیشنل دی. I believe that زه باور لرم چې، یعنی ته مطمئن یې په هغه شي باندې نو ته ورته I think په ځای استعمالولی شي. I believe that زه باور لرم چې دا کار صحیح دی یا صحیح نه دی. نو دا I think په ځای نورې جملې استعمالول.